نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا ديمان ولو لا تحرموا مبندوي محرموي طيبات فاكذا ما أحل الله لكم چا الله حلال کړی دي استاسو دپاره ولا تعتدوا زیاتې مکوئ ان الله یقینا الله پاک لا يحب المعتدين مینه نه ساتي د زیاتي کوونکو سره د شرک اقسام ذکر کېدل چې د شرک غټ قسمونه غدودي شرک اعتقادي او شرک فعلی د شرک اعتقادي سلور قسمونه بیان شو شرک اعتقادي په سلور قسمه باندې دی اول شرک فی العلم شرک فی التصرف او شرک فی الدعاء شرک فی العلم دا دې ته وایي چې څنګه الله جل جلاله په هر پټ او په سرګن په ماضی او مستقبل په ماضی او په مستقبل عالم او پوه دی داسې علم بل چاته ثابتول دې ته شرک فی العلم ویلی شي او دې باندې موږ د قرآن پاک د ګڼو سورتونو ګڼ آیاتونه ذکر کړي او دویم دی شرک فی التصرف نو شرک فی التصرف دا دې ته ویلی شي چې د غیر الله باره کې د الله نه ما سوا د بل چا باره کې د پیر د فقیر د درګاه د ولی د نبی د بل چا باره کې دا عقیده ولري چې دی هم مالک د نفع د فایدې د نفع عین د فایدې او د ضرر یا عین د نقصان دی دارنګې دی هم اختیارمند دی په ټولو امورو کې ما فوق الاسباب دې ته شرک فی التصرف ویلی کېدو دریم و شرک فی الدعاء دعا خو په لغت کې ندا ته وایي یعنی د الله نه ما سوا شرک فی الدعاء دې ته وایي چې د الله نه ما سوا غیر الله ته ما فوق الاسباب دغه نه دعا وغواړي او چغې ورته وایي او بیا د دې په اوریدو او قبولتیا هغه په ما فوق الاسباب قادر وګڼي دې ته ویل کېږي شرک فی الدعاء لکه دې تشریح من کړې وه چې د الله نه ما سوا اسباب نشته او دې غیر الله ته د الله نه ما سوا بل چاته چغې وایي نبی ته یا رسول الله اغیثنی دا شرک فی الدعاء شو یا شیخ عبدالقادر اغیثنی یا فیرانی فیر را مدد شا لوی ادوان را مدد شا پیر بابا په نیکۍ راورسېږي دارنګې بل بابا ته نارې وایي
ولی ته نارې وایي نبي ته نارې وایي اسباب نشته څوک شته نه او دی نارې وایي په سخته کې دې ته شرک فی الدعا ویل کېږي غیر الله نه ما فوق الاسباب دعا غواړي اسباب نشته او د دې په اورېدو او قبولتیا چیرې د ما دا وینا اوري هم او قبولتیا هم کوي هغه ما فوق الاسباب قادر وګڼي دې ته شرک فی الدعا ویل کېږي څلورم و شرک فی العبادت شرک فی العبادت دې ته وایي چې عبادت الله نه سوا بل چاته ادا کول لکه رکوع سجده طواف قبر نه طواف کول درگاه نه طواف کول طواف خو د بیت الله راغلی او د خانه کعبې د خانه کعبې نه علاوه د قبر نه طواف کول دارنګې د یو بل شخص نه طواف کول د ونې نه طواف کول بل چاته د الله نه ما سوا رکوع کول سجده کول دغه په نوم باندې نظر و نیات پیش کول دیتا شرک فی العبادت ویلې کېدو او په دې سرور واړو باندې موږ د قرآن پاک ګڼ آیاتونه راوړو د ګڼو سورتونو نه دویم شرک فعلی او شرک فعلی دا هم په دوه قسمه باندې د شرک فعلی غټ قسمونه دوه دي یو التحریم لغیر الله تعالی التحریم لغیر الله تعالی دیو سړی دا عقیده او دا عقیده وساتي د حرامولو چې عقیده وساتي د حرامولو د هغه څه چې حلال کړی دی الله یا عقیده د حلالولو ولري د هغه څه چې حرام کړی دی الله پاک دیتا التحریم لغیر الله تعالی وی دویم دے النذر لغیر اللہ تعالی النذر لغیر اللہ تعالی نظر او منختا د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نذور الله وتموي نذور العباد وتموي و ان شاء الله د دې تشریح روانه ده په دې باندې ان شاء الله د قران پاک آیاتونه راړو په تایید کې التحریم لله تعالی په دې کې د دې په مقابله کې دوه درستی نذور الله نذور العباد نذور الله پکې صحیح دی نذور العباد صحیح نه دی او دویم التحریم لله لغیر الله تعالی او دریم النذر لغیر الله تعالی درست پکې کم دی التحریم لله تعالی دا درستی والنذر لله تعالی دا الله په نوم باندې نظر کول دا الله چې کوم سيزونه حرام کړی دی هغه حرام او چې الله کوم حلال کړی دی هغه ته حلال وایي نو دوه پکې درستی التحریم لغیر الله تعالی دا صحیح نه دی النذر لغیر الله تعالی دا الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نذر و نیاز دا صحیح نه دی او دا الله حرام حلال او ته حرام ویل دا صحیح نه دی التحریم لغیر الله تعالی دا معنا شو چې الله یو څه حرام کړی دی ته حلال وایي یا حلال کړی ته حرام وایي د دې وضاحت لپاره د سورته مائده ومه فارا واتیم نمبر آیات کریمه مونږ تایید کی دا ویلو یا ایها الذین آمنوا د ایمان والو لا تحرموا مبندوي محرموي طیبات فاکیدا هغه فاکیده سيدونه چې الله حلال کړی دي ما هغه سو احل الله لكم چې الله حلال کړی دي استاذ لپاره
ولا تعتدوا زیاتې مه کوئ ان الله لا يحب المعتدين الله مینه نه کوي د زیاتي کوونکو سره دویم داسې تحریم کوونکو ته الله پاک مشرکان ویلي دي چې داسې څیزونه په ځان باندې حراموي چې الله جل جلاله حلال کړي دي نو دې ته الله رب عزت داسې تحریم حرام کوونکو ته الله پاک مشرکان ویلي دي سورۃ انعام اتم پارا 121 نمبر آیات کریمه کې د دې بارک را دي وان اطعتموهم انکم لمشرکون یره وی پنځپیریان سره د چنګلې تبري ډایرکټ سړی کافر کوي وای دا پنځپیریان د ځان نه کافر کوي پوښ نه ځان نه وي دا قرآن نه لګي او پنځپیریان په قرآن الحمدلله پويږي جو په دې وجه باندې ارچا باندې کوپر پتوي لګي دا په قرآن لګي ته قرآن وګوره قرآن ته وګوره د دې آیات معنا وکړه په خپل پوښي چې واقعا سورۃ انعام کې هو په الله پاک د کفر فتوا ور کړی دا وان اطعتموهم کچه تاسو اطاعت وکئ د دې شیطانانو د دې ناکارا مولیانو ناکارا فیرانو په تحریم او په تحلیل کې هم مسله به پورا کوي ها په تحریم او په تحلیل کې کم سيدونه چې الله حلال کړی دی هغه ته حرام وایي کم سيدونه چې الله حرام کړی دی هغه ته حلال وایي کای تاسو اطاعت کوي د شیطانانو د حل او د حرمت په مسله کې نو انکم لمشرکون یقینا خامها شیب تاسو شرک کوونکي مشرکان او په دې باندې زورونه ورکړی دا سورۃ یونس 59 نمبر آیات کریمه وګورئ ولسمه پارا سورۃ یونس دریم په دې باندې زورونه ورکړی دا زجر او رټنه هم ورکړی شوی دا په دې باندې سورۃ یونس یو رسمه پارا 59 نمبر آیات کریمه کې په الله رب عزت زورنا او دارنګي رټنه ورکړی دا قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا و فرمایا حبیب صلی الله علیه وسلم خبر را کړه دا اغنا چې الله را لګلی دي تاسو ته چې الله جل جلاله را لګلی تاسو لا د رزقنا څه مطلب الله را لګلی دي تاسو د پاره مر رزق د رزقنا د خوراکنا فجعلتم منه حراما وحلالا پس ګرځولي مودي دا اغنا ځنه حلال او ځنه حرام قل الله اذن لكم آیا الله حکم کړی تاسو ته په دې باندې ام علی الله تفترون بلکې فالله باندې درو تړی تاسو الله ته ویلي چې دا حلال دی او دا حرام دی کله نه جوړوي د حلال او د حرمت په مسله کې با ځان حلال او تبع د الله حلال او تبع حرام نه وي او د الله حرام او تبع حلال نه وي یره دا سید مونږ باندې سم نه راځي او دا مونږ باندې چې کوم دینو باندې د يهودو نسوارو عقیده وا سلام د دې باره کې د استعمالولو حکم شوی دی دا حرام نه دی استعمال کړی چې کوم سیدونه الله نه دی حرام کړی هغه استعمال او هغه ته کوم سیدونه الله حلال کړی دی الله حرام کړی نه دی هغه استعمال وای دا حرام نه دی بلکې دا حلال دی سورۃ بقره یوصل 2 نمبر آیات کریمه غالبا دویمه پارا یا ایها الذین آمنوا د ایمان وارو و مومنانو کلوا خری من طیبات د پاکیزو هغه سیدونو ما رزقناکم چې الله وی موږ درکړي دي تاسو ته خو ګره یاد ساتئ چې دا الله رزق او دا الله حلال خوري نو شکر به وسره وباسي اسنه چې پردای روړی حرام او خوري وای چې الحمدلله شکر دې ما غریب له دې ذکر کو او غوخه دې راکړي او جمعه او سل وخته ټاکوي او په غیبانه شکر وباسي چې الله دې ول نور توفیق ورکړي چې 40 ورځې د مونږه خېټه ګرمي او کنا واشکروا لله شکر وباسي الله پاک لرا الحمدلله په حلال رزق وایا په حرام رزق ګره الحمدلله او نو غني کافر بشي شه د کابل کرام رحم الله فرمایل تبلیغیان وی بسم الله کا روړی آداب بیانې چې بسم الله سره شخرا
منګ وایو نه مخکې ورته وګوره چې پرې پلیټ کې پرې کاسه کې پرې تالی کې مخکې دا وګوره دا څه دي حلال دي که حرام دي که حلال جو بسم الله پې ووایه ولې که حرامي نو بسم الله پې ونه وایي ګنې ځان به غرق او پرک کې نه به جوړو خبره ده غرق او پرک بشي ها ولې تا په حرام باندې بسم الله وویله په ټکي کافر شوې چې تا ته پته یي چې دا حرام دي په حرام سید به بسم الله نه وایې ار سید چې هغه بسم الله دې پې وویله چې الله حرام کړی دی او شریعت هغه حرام کړی دی په حرام سید دې بسم الله وویله شیخ د کابلګرام رحمه الله وفرمایل ورته ایمان پکې نشته دا د هغې د خولې الفاظو رحمه الله نور الله مرقده ژوند د چا سره وفا نه کوي غم د عالمانو شهید کو شهید مظلوم شیخ د کابلګرام شیخ ولی الله نور الله مرقده هغه فرمایل حلال سید باندې بسم الله وایه په حرام سید بسم الله ونه وایه په مرداره بسم الله ونه وایه نظر د غیر الله دی په هغې بسم الله ونه وایه ګنې راته ایمان در کې نه فاتې کېږي او تاسو د فتوا اورېدلې وه د مانکي صاحب رحمه الله پیر مانکي او دارنګې د پیر بابا او دارنګې تذکرة الابرار والاشرار د اخون درویده بابا د پیر بابا رحمه الله او فتح الربانی الفتح الربانی د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغې کې هغه فتوا ورکړې ده چا چې د الله نه ما سوا د بل چا په نوم باندې نظر نیاز وکړو او په هغې باندې د چې کوم دی نو هغه وخوړو یا یې نظر د غیر الله وکړو چرګ چرګوړی بیدا پیسه وغیره دا د بل چا په نوم باندې دا یې چې کوم دی نو څه کو نظر کو منښتی کو حلال کو د بابا په نوم یې حلال کو او دې باندې کېناستوي چې بسم الله وبرکت الله وعلى برکت الله یا بسم الله وبرکت الله دا علا پکې نشته ها بسم الله وبرکت الله دی اصل کې علا ملا پکې نشته خو بهرحال بسم الله پې وویله او یا د پیر بابا په نوم باندې یا د بل بابا په نوم باندې نظر نیاز منښته وکړه نو وامراته بائنا پیر بابا رحمه الله تذکرة الابرار والاشرار کې او الفتح الربانی کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دارنګې فین مانکي په خپل کتاب کې لیکي چې ښځه پې طلاق شوه او د ذبیحه چې دا حرامه ده اگر که قربانی کوي قربانی حرامه ده اگر که څاروی حلالي چرګ چرګوړی حلالي دا ذبیحه دا حلالي حرامه ده دا مرداره ده څه مطلب حرام مطلب مرداره ده او درېیمه فتوا پې ورکوي او دی چې کوم دی دا سړی مشرک شو او د مشرک چې کوم سړی مشرک شو نارینه یا زنانه د خپل اسلام دی چې کوم دی نو مشرک شو نو دی اټومیټیکي نکاح مات شو نکاح په خپله ماتېږي ښه ځکه وایي وامرأته بائنا ښځه پې طلاقه شوه او دارنګې د ده ذبیحه د ده حلاله ده چې کوم دی نو حرامه مرداره ده دی به بیا دوباره کلمه توحید یا رد کفر کلمه به وایي او د نکاح تجدید به کوي او دی به په صدق سره توبه وباسي بهرحال نو الله وی کلو خورئ من طیبات ما رزقناکم د پاکی د هغه څیزونه چې ما درکړي دي الله وی تاسو ته وشکرو لله شکر وکړئ الله لره د الله رب عزت شکریا ادا کوي ان کنتم ایاه تعبدون کچې تاسو الله لره شکر کوونکي تعبدون عبادت دلته معنا شکر گزار یا ان کنتم کچې تاسو ایاه خاص دی الله لره تعبدون بندگی کوونکي خاص د الله بندگی بقاعده بل چانا نه د پیر نه د فقیر نه د میا نه د مولا نه د انس او نه د جن نه د قبر او نه د حجر او نه د شجر نه د ګټې نه د لوټې نه د ونې د اسم نه د نبي او نه د ولی نه د فرشتو نه د جناتو ځکه دا څومره نومونه چې ما واغستل د دې ټولو عبادت شوی دی مشرکین عرب په څلورو محرماتو باندې د غیرت شوی دی پنځم د مشرکین عرب د عرب مشرکین د عربو مشرکانو په څلورو محرماتو باندې رد شوی دی څلور محرمات چې هغوی د ځان نه دا حرام حلال دا چې کوم دی نو حرام کړي وو او هغه حلال وو مشرکین عربو د ځان نه بحیره دا حرام کړې وه
حالان کې دا حلال وا صاحبای په ځان باندې حرام کړی وا حالان کې دا حلال وا وسیده په ځان باندې حلال کړی حرام کړی وا حالان کې دا حلال وا سلام حامه دای جوړ کړو حام هغه چې کندنو حام په ځان باندې هغه حرام کړو حلال کې هغه حام وخت او حلالو د دې وضاحت په ان شاء الله ولذي دا بل ټیم باندې وکړو الله رب عزت مونږ ته ثواب سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب